ما الفینا علیه آباءنا بلکې مونږ به په هغه څه پسې رواني په کوم پسې چې زمونږ مشران پلاران او نیکونه روانو. دا د باطل پرستو خلکو سره دا غټ دلیل دی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ او کله چې ویلې شي دوی ته اتبعوا تابعداري وکئ ما د هغه څه انزل الله چې نازل کړی دی الله تعالی، قالوا نوای بدوی په جواب کې دا باطل پرست خلق جواب کې بتا ته دا خبره کې چې بل نا نتبعو بلکې مونږ به تابعداري کوو ما د هغه طریقو الفینا علیه آباءنا چې مندلی دی مونږ په هغه باندې آباءنا مشران خپل. امام راغب په مفردات کې لیکلي دي چې د آباءنا نه مراد دلته صرف پلاران او نیکونه نه دي، بلکې د آباءنا نه مراد هغه معنی کوي ای علماءنا. د آباءنا نه مراد دلته د دوی علما هم مراد دي چې دوی به خپل مولیان د قرآن او د حدیث په مقابله کې وي هغوی پیش کول او د هغوی هغه خبره هغه به را مخې ته کوله. که چېرته داسې خلکو ته چې د قرآن او حدیث په مقابله کې مشران را مخې ته کوي، که داسې خلکو ته تا وویلي چې ګوره پخوا به ستاسو مشرانو اوږدې اوږدې جامې اچولي، ښایسته لباس به دې سپین ږیرو واچو، ټوپۍ خو به د هر سپین ږیري په سر وه، پټګۍ به یې ورسره وهو، دا صادر دا خو عامه نښه وه، صرف نه په جمع کې به صادر صرف نه په سرو بلکې په ګرمۍ کې به هم د سپین ږیرو ځان نه د دې پسته کپړې نه صادر کو. نو که دا ورته ووایې چې تم داسې اوږدې اوږدې جامې ښایسته کوه صادر استعمالوه، نو بیا درته څه وایي زمونږ مشران څه سادهګان خلک. اوس خو ماډرن دور دی په دې کې نه مني. دغه رنګ که دې ورته ووایي چې زه ستاسو چې کوم مشران وو هغوی به په یو ځای روټۍ خوړله غټ غټ تالي به یې داسې مخې ته پراته وو، په شریکه په اتفاق به ناستو، نو که دې ورته ووایي مړه وایي هغه څه ساده خلک وه نه پوهېدل. اوس خو په ټیبل باندې یو ورورم ناستي بلم ناستي د ناستې هغه روټۍ خوراک خو ختم شوی دی. نو د دنیا په کارونو کې د مشرانو خبرې نه مني، نو په دین کې ورپسې څنګه رواني. هغه مشرو چې تا ته بې دلیله خبره کوي په دنیا کې نه تسلیمي او په دین کې هغه خبره تسلیمي، نو په دې باندې الله رب العالمین رد کوي چې د قرآن او د حدیث په مقابله کې به سړی د بې دلیله خبرو تابعداري دا نه کوي. د دې آیتو د لاندې مفسرینو مسله د تقلید ذکر کړې ده. د تقلید مسله د دې آیت د لاندې ذکر کړې ده، لکه مشهور تفسیر دی سمرقندی بحر العلوم په نوم باندې. او ما ته د مخکې ورځو کې یو کس رنګم وکړو مولا صاحبو د دې اصحاب کهف د سپي په باره کې ما خبره کړې وه، نو ما ته یې ویلې ته تفسیر سمرقندي وګوره، په هغې کې لیکلي دي چې د اصحاب کهف سپی دا به جنت ته ځي. الحمدلله تفسیر سمرقندي ما سره موجود دی او موږ سره شته دی، نورم راته غټ غټ تفاسیر دي، خو په دې مسله کې زما دې تفسیر ته سوچ نه و او دراله ورته سوچو پیدا کو. ما چې تفسیر سمرقندی را واغستو نو په تفسیر سمرقندی کې دا خبره لیکلې وه چې وقال بعض المحدثین ان کلب اصحاب الکهف یکون معهم فی الجنه، چې بعض محدثینو دا خبره کړې ده چې اصحاب کهف سپی چې کوم دی دا بم دغه نیکانو خلکو سره چرته په جنت کې وي. د ماته په ټلیفون باندې هم دا عبارت ویو چې وګوره په تفسیر سمرقندی کې لیکلي دي، او وخت کې لا ما نه وکتلې، برحال دا خبره وکړله. ما چې تفسیر سمرقندی را واغستو، څنګه چې تفسیر سمرقندی دا عبارت لیکلې دی په سین څه لیکل کړي دي، بیا ورته ما رنګ وکړه، ما ورته مولانا صاحب ما ته تفسیر سمرقندی مخې ته پروت دی، دا مخکې عبارت پسې ووایه، د نیم ویو دا نیم یې پټاو، کېدای شي زما دا اواز به اوري، کار څوک دی نوم خو یې نه ښودو. په تفسیر سمرقندی کې مخې ته لیکلي په دې عبارت پسې
چې بعضی محدثینو دغه خبره کړې ده او وی بعضی محدثینو ویلي دي چې یسیر ترابا کما سائر الحیوانات، دا سپیب هم داسې خاوري شي لکه نور حیوانات چې بس شي خاوري بشي، جنت ته به نه ځي. دې پسې یو بله خبره دا کړې ده چې جنت چې کوم دی للمؤمنین خاصتا دا به د مؤمنانو دپاره خاص. نو ما ورته وی چې دلته خو ته پیریان هم بار کړي، او چې مؤمن به ورته صرف ځي پیریم ته بار کړی، نو نیمې پټو نیمې نه راښکاره کو. نو تفسیر سمرقندی د دې آیت په لاندې لیکلي دي چې نهاهم عن التقلید وامرهم بالتمسك بالحجه. وی دا آیت چې کوم دی وی په دې آیت کې منع کړی دا د تقلید نه او حکم کړی دی الله رب العالمین چې تاسو یو خبره پسې ځئ نو دلیل پسې روان شئ، د تقلید نه ځان وساتئ. په دقه تفسیر کې لیکلي دي. تفسیر قرطبی کې لیکلي دي چې وقوة الفاظ هذه الآیه تعطي ابطال التقلید. وی د دې آیت دا الفاظ دومره قوي الفاظ دي او دومره ښکاره الفاظ دي چې دا فایده ورکوي چې تقلید چې کوم دی دا باطل دی. زه عبارتونه الحمدلله په عربی کې وایم چې خلک په پوه شي. دغه رنګ مشهور بل تفسیر دی تفسیر روح المانی. او د فایدې خبر ورته دا وکم چې ما ته په ټلیفون دا مې ویلي چې تفسیر روح المانی دی کتلې هغه لږ وګوره. نو ما ورته وی چې تفسیر روح المانی تا سره شته دی ویلې، زه درته ویم چې پکې شته. نو تفسیر روح المانی هو الحمدلله ما سره دی په 16 جلدو کې دی، نن سبا چې الی 18000 روپۍ قیمت دی، څه وړې خبرې نه دي. نو په تفسیر روح المانی کې د دې سپي په باره کې یو خبره لیکلې ده. نو ما ته بیا تاسو موږ چې تا د تفسیر روح المانی اخیری خلاصه نه جوړ کتلې چې هغه څه لیکلي اخیره کې. هر عالم خبره په کتاب کې ذکر کوي، اخیره کې خلاصه راوباسي. چې عالم په کتاب کې ذکر نه کی تا ته به څنګه پته لګي چې دا صحیح ده او که دا غلطه. هغه د سپي خبره ذکر کړې ده، بیا اخیره کې یو خلاصه راایستې ده. په خلاصه کې دا خبره لیکلې ده چې په دې کې داسې ټوس دلیل نشته چې موږ په اعتماد وکړو چې دا به جنت ته ځي. بیا پکې وروستو لیکلې ده چې وقد اشتهر القول، وی دا خبره دومره د خلکو مشهوره کړه چې دا سپی به جنت ته ځي چې بعضې شیعګان یسمون ابناءهم بکلب علی، بعضې شیعګان راولګېدل خپل بچو له چې نوم دي نو کلب علی نوم بچو لږدي، یعنی د علی سپی نعوذ بالله. وی شیعګان وی چې څنګه دغه سپی به جنت ته ځي نو موږ هم د خپل بچي له کلب علی نوم ږدو نو دی به هم د علي صاحب د نسبت د وجې نه چېرته ځي جنت ته به ځي. دومره رد یې په کړی. خو خلک خو مخکې ګوري وروستو نچوړ وروستو نیم پټۍ نیم راښکاره کوي. حقانیت دا دی چې سړی پوره خبره راښکاره کړي. تفسیر روح المانی کې د دې آیت د لاندې لیکلي دي چې په دې آیت کې منع ده د تقلید نه، د هغه چا دپاره چې دی قدرت لري په فکر کولو باندې. او بیا فرمایي وی هر چې اتباع ده د بل چا په دینو کارونو کې وروستو د علم نه، یعنی تا ته یو سړي یو خبره وکړه په دلیل سره یې درته وکړه دې ته اتباع وایي. نو وی دا حق خبره ده او دا په حقیقت کې اتباع ده او د ما انزل الله نه ده دا خبره ده، تقلیدي مضموم نه دی. خو آسان او خلاصه نچوړ د دې خبرې دا دی چې د قرآن او د سنت په مقابله کې د هیچا خبره دا نه منلی کېږي. خلاصه خبره ده. د قرآن او د سنت په مقابله کې د هیڅ مولا د عالم د پیر بزرگ خبره دی له اعتبارو دا نشته دی. د الله کتاب کې چې یو خبره راغلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې او د هغې په مقابله کې تا ته څوک هم خبره کوي خبره به غورځېږي او د الله او د الله د پیغمبر خبرې له به څه دې له به اعتباري. او د دې خبرې نه د مشهور 4 امامانو هم منع کړې ده. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو لوی عالم تیر شوی دی او اوچته په دې امامانو کې دا مشر عالم تیر شوی دی. هغه فرمایي وی لا ينبغي لمن لم يعرف بدلیل ان يفتي بکلامه، وی هیڅ لره دا حلال ندی دا ولا مناسب ندی چې دې زما په خبره باندې فتوا ورکوي او زما دلیل ورته نه دی معلوم. چې دې چاته وی چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه داسې ویلي دي وی اول به دا زما د دې خبرې دلیل معلوموي په قرآن سنت کې، بیا به بل له څه ورکوي فتوا به پکې ورکوي.
دا خبره په عقد الجید کې شاه ولی الله رحمت الله علیه په حجت الله البالغه اول جلد 157 کې ذکر کړی. دغه رنګ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي وی کله چې تاسو ته زما یو خبر در ورسی او هغه د قران او د سنت سره مخالفي نو تاسو با قران او سنت باندې منګولې اولګوي او فضربوه علی الحائط زما خبره په دې دیوال باندې گزار کړي. غاړې اخلاصي کړي غني اخلاصي کړي. اسپین بازان خلق دی او زمون حسن ظن دی چې الله به جنت ته بوزي. نیکان خلق تیر شوی دي. دغه رنګ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه دا خبر را نقل دا چې اذا صح الحديث فهو مذهبي، چې صحیح حدیث در تکله ثابت شو چې دا حدیث صحیح دی وي دغه زما مذهب دی ورزه پس. دا خبره امام شافعی رحمت الله علیه هم کړی دا. دام په دې حجت الله البالغه کې شاه ولی الله رحمت الله علیه لیکلی دا. د فقه حنفی مشهور کتاب دی رد المختار ورتوی او په شامی باندې مشهور دی، شپږ جلد کتاب دی. په دې لومبي جلد کې د رسم المفتی کې دا باس کړی دی او په هغه کې د یو عالم نه را نقل کړی دی علامه بیری نوم دی. علامه بیری رحمت الله علیه دا غنه را نقل کړی دی چې هر کله تاسو یو صحیح حدیث ملاو شو، حدیث سندن صحیح دی او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خبره دا حدیث خلاف ده، حدیث صحیح دی او د امام سے خبره وی خلاف ده، نو هغه فرمایي چې عمل بالحدیث تبع عمل په سبانه کې په حدیث باندې به کوي. ولی و امام سے په خپل فرمایي چې اذا صح الحديث فهو مذهبي، صحیح حدیث زما څه دی هغه زما مذهب دی. وې د دې د وجنه سړی د مذهب نه نوځي بل مذهب ته نه وړي. دا خو د امام سے خپل خبره ده چې صحیح حدیث درته ملاو شو نو په دې باندې عمل وکړه. د شامی اول جلسه په 154 کې لیکلي. امام مالک رحمت الله علیه به فرمایل انما انا بشر اخطئ واصيب، زه یو انسان ما زمانه خطام کیږي او زه حق تم رسیدم. زم یو عالم د دې امت کله خطا کیږم کله حق ته رسیږم. دغه رنګ امام مالک رحمت الله علیه په مسجد نبوي کې درس ورکاو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم روضه کوم ځای کې ده؟ مسجد نبوي کې ده. امام مالک رحمت الله علیه به درس ورکاو په مسجد نبوي کې او په درس ورکولو کې به دا خبره او فرمایله چې هر څوک چې دې سیوا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا هغه خبره بعضی اخیستل کیږي او بعضی خبره پرې خودل کیږي سیوا د دې خاوند د دې قبر نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر ته اشاره وکړه چې د دبه سړی اره خبره مانی د دنه علاوه چې نور څومره خلق دي کدا غوی کومه خبره د قران حدیث سره موافق د معنی به چې کومه خلاف هغه سړی څه کوي اب فریدی عمل بقی په قران او په حدیث باندې بسې په دې باندې بسړی عمل کوي. نو اسانه خبره داده او خلاصې داده چې کله یو عالم ته یو خبره وکي او خو خبره درته وکي هغه اومنه خبره بالکل اومنه او که یو عالم درته خبره بی دلیل بیان کړه هغه که زیما قبل دی او که هر څوک دی خو چې خبره به درته بی دلیل خبره درته بیان کړه نو هغه به د چا نه مانی نه به د چا په بی دلیل خبره پسې ورزي. ها که د یو عالم نه خطا شوي خطایان کیږي موږ ټول انسانانی د یو عالم نه خطا وشول او تا ته بل عالم وی چې دا خبره دسې نه ده او دلیل پکې دسې دی نو دا کم عالم نه چې خطا شوي د پسې به ردې بدې نه وي. د عالم عزت او د وقار دا به په زړه کې هر سړی برقرار ساتي. په دې یو نیمه خطا باندې دا د عالم په دې اکرام او په دې عزت کې دا څه کمې نه راولي چې ته پسې خبرې شروع کی یا کنزل سړی علماء ته کوي. خطیب بغدادی رحمت الله علیه لیکلی دی وی لحوم العلماء مسموم او د علماء غوښه خوړل دا ګوره زهر دی زهر. نو د علماء بی ادبی کول که یو عالم یو خبره خطا بیان کړي انسان دې خطا شو تا ته دا اختیار نشته چې تو ورته کنزلو کې رد بد به امامان دا خو ګرډي چت خلق تیر شي دي بزرگان خلق تیر شي او ما درته وی چې هغه خپل غاړه اخلاصي کړی دي چې قران حدیث درته ملاو شو بس پاغه باندې منګولې ولګو زمون خبره په دیوال باندې گزار کا ختم خبره ده.
نو د دینه دا معلومه شوه چې بی دلیل خبره دا به د چام نه منل کیږي، د قرآن او د سنت تابعداري به کیږي، دا په هر مسلمان باندې فرض او لازم ده. ها یو خبره دا یو امی سړی هغه په قرآن او سنت نه پوهیږي، ټیک د امی سړی دی په قرآن او سنت نه پوهیږي، نو دی به د عالم نه تپوس کوي. ځکه چې د عالم نه تپوس ونه کړي نو ته خو په خپله نه پوهیږي، ته به د عالم نه تپوس کې. خو عالم له دا پکار دی چې تا ته یو مسله ښیي نو چې د قرآن او سنت په رڼا کې درته وښه یو دلیل درته پیش کړي چې دا مسله دا داسې راغلې ده. اخري خبر ورته کوم، شاه ولی الله رحمت الله علیه په حجت الله البالغه دی ړومبي جل کې یو ګیله کړې ده، او دا ځکه کومه چې دا علما یې واوري او دا امیان یې واوري. هغه یو ګیله ذکر کړې ده په دی ړومبي جل کې، د دې امیانو نیم ګیله کړې ده او د دې مولیانو نیم کړې ده، خو ګیله زیاته دي مولیانو نه کړې ده. او عبارت دا دی هغه فرمایي فإن بلغنا حدیث من الرسول المعصوم الذي فرض الله علينا طاعته بسند صالح. شاه ولی الله رحمت الله علیه فرمایي وای کچرته مونږ ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث را ورسی او هغه پیغمبر چې فرض الله علینا طاعته چې داغه تابعداري الله په مونږ فرض کړی دا، رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري فرض ده کنه ده؟ فرض ده. بسند صالح په صحیح سند سره را خبر را ورسی يدل على خلاف مذهبه، او هغه خبر استاد مذهب خلافي دا الله د نبی حدیث در تر ورسیدو سندن صحیح دی خو استاد مذهب و خلاف دی. وترکنا حدیثه او تاغه حدیث پری دی واتبعنا ذلك التخمین او توي په دغه اٹکل خبرو پس روان شي. نو به وی فمن اظلم منا وی زمنګ نه غټ ظالم بلکم سړی کی دی شي. او بیا وی وما عذرنا يوم يقوم الناس لرب العالمين، وی په ورځ د قیامت چې الله ته ودري ګسته جواب بوله ورکو. ډیره د افسوس خبره ده چې سړی په سوچو کی چې دا الله د نبی حدیث وی مونږ ته سندن صحیح راورسی او بیم زویم چې دا زما د مذهب خلاف دی، زبه د پلانکی مولا منم او د پیغمبر حدیث پریدم، نو هغه وی دا ډیر لوی ظالم دی او د الله ته په ورځ د قیامت دې څه عذر پیش کړي چې ما ول استاد نبی خبره پریخي او د عالم خبره می اغسته وا. نو دا مسله می ذکر کړه چې د دې آیت د لاندې مفسرین لیکلي ده، نو د عالم خبره به بالکل منل کیږي خو په دلیل سره به مانی. که یو عالم درته د قرآن او د سنت په مقابله کې خبره وکړه که هر څوک هغه خبره به نه منل کیږي، خو د عالم قدر د هغه اکرام دا به په زړه کې سړی برقرار ساتي، د هغه عزت به کوي.